السلام علیکم. سنګاړه نوم به تاسو اورېدلی که نه مو اورېدلی نو دا یو ډېر زیات بهترینه میوه ده د انساني صحت لپاره او دې ته آبي پل وایي، یعنې دا د اوبو د پاسه کیږي. دې کې ویټامین ډېر زیات مقدار کې وي، منرل وي، فایبر وي، میګنیشیم، سیلینیم، زنک، آیرن. نو دا ډېر زبردست ویټامین دي چې کوم عام صحت لپاره هم ډېر زیات فایدهمند دي او خاص کر د نارینو دپاره چې کوم نارینو ته لو سپرم کاونټ وي، یعنې مني کمزورې وي یا ورته مردانه کمزورې وي، نو په هغې کې ډېر بهترین د دې یو نسخه ده. هغه زه تاسو ته ښیم، خو د هغې نه مخکې د سنګاړه د خوراک یا د دې استعمال یو څو مفید فایدې درته ښیم. سنګاړه کې یو خو پوټاشیم ډېر سیوا دی، نو پوټاشیم چې کوم دی د های بي پي لپاره بهترین دی، داسې د زړه صحت لپاره هم بهترین دی. نو سنګاړه خوراک یا د دې سبزي جوړول یا د دې پاوډر په درې وړو حالتو کې د تاسو استعمالولی شئ، د زړه صحت لپاره، د های بلډ پریشر لپاره. په سنګاړه کې فایبر هم ډېر زیات دی، نو فایبر د قبض لپاره، چا چې خېټه سخته وي هغې لپاره بهترین دی. د کولمو چې کوم حرکت دی هغه نارمل کوي او هاضمه هم ښه کوي. بل په سنګاړه میوه کې ویټامین سی وافر مقدار کې دی، کوم چې د انفیکشن خلاف کار کوي، قوت مدافعت چې کوم دی، ایمیونټي سیستم هغه ډېر مضبوطوي. د ویټامین سی مقدار حاصلولو لپاره یا د هغې کمې برابرولو لپاره تاسو د سنګاړه خوراک کولی شئ. د سنګاړه طریقې استعمال دا دی چې دا تاسو په سلادو کې هم خوړی شئ، دا تاسو د دې پاوډر هم استعمالولی شئ، دا تاسو سبزی کې هم استعمالولی شئ، غوښه کې هم اچولی شئ. بل دا یشیدلي حالت کې تاسو ثابت هم خوړی شئ. د سنګاړه په خوراک کې به څو احتیاط کوئ چې ډېر زیات مقدار کې به نه خورئ، بدهضمي ورته کیدی شي، خېټه خرابېدی شي. بل چې کله دا تاسو وخورئ نیمه ګنټه پورې به تاسو اوبه نه څښئ، که تاسو اوبه څښئ دې پسې نو هغې سره هم بیا د معدې مسلې راپېښېدی شي، ستاسو خېټه خرابېدی شي. د دې نه چې کوم پاوډر جوړ شي د سنګاړه خشک پاوډر، نو هغه په حکیمي دوايانو کې استعمالېږي، ډېرې دوايانې دې نه جوړېږي او مختلف نسخو کې هم دا استعمالېږي. د نارینو دپاره لو سپرم کاونټ دپاره، مردانه طاقت دپاره، جسماني طاقت دپاره د سنګاړه نسخه زه تاسو ته ښیم، د تاسو ځان سره نوټ کړئ. خشک سنګاړه به تاسو واخلئ، کومه خشک سنګاړه وي، وچه شوي، تازه حالت کې هم راځي خو پنساري سره وچه هم میلاویږي. وچه سنګاړه به تاسو راواخلئ او هغه به پاوډر کړئ. چې پاوډر کړي او بیا به یې چڼ کړئ، هغې نه چې کوم غټ ذرات یا ورته لرې کړئ او هغه مکمل پاوډر چې کوم وي هغه په پوی کې یو چمچ یو ګیلاس تړ مو پوی کې هغه حل کوئ او هغه څښئ. دا چې تاسو ریګولر استعمال کوئ نو دې سره مو جسماني طاقت هم راځي، پټې هم مضبوطې شي، بل مردانه طاقت سره به حل شي. د چا لو سپرم کاونټ کم نارینه بچي نه کیږي نو هغې لپاره هم د دې استعمال ډېر زیات بهترین دی. سنګاړه ډېره قیمتي میوه ده، عامه نه میلاویږي زموږ په علاقو کې، خو تاسو کوشش وکړئ تاسو میلاو شي. سبزیانو چې کوم منډیانې وي هلته کې میلاویږي او د دې استعمال دا د ژمي میوه ده، په ژمي کې عام طور میلاویږي او په ژمي کې دا بدن له ګرمایش هم ورکوي، نو که په سوپ کې استعمالوي هم بهتر دی، او که نه دا تاسو داسې یشېدلي وخورئ نو هم به تاسو لپاره په ژمي کې چې کوم ژمي بیمارۍ وي، لکه چیسټ انفیکشن شو یا تروټ انفیکشن شو یا چې څومره مسلې راځي یخنۍ سره، نو هغې خلاف هم دا کار کوي. او بل د وجود دردونه، د پټو دردونه، د کمزورتیا چې هغې کې هم ډېر ښه رول ادا کوي. امید دی د ویډیو خوښه شوي وي. داسې معلوماتي ویډیوز کتلو لپاره زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، الله حافظ.